په لمانځه کې داسې کار کول چې هغه د مانځه سره منافي ده، دې ته عمل کثیر وایي. او د عمل کثیر باره کې علماو درې قسمه اقوال دي. یو دا چې یو کار په یو لاس باندې درې کرتې وکړي، یو ځل په یو لاس باندې ځان وګروي یا خولۍ سده کې بیا دا وکړي بیا وکړي. بعضې علماو عمل کثیر دې ته وایي. او بعضې علما وایي یو کار په دو لاسونو باندې کول، مثلا په یو لاس باندې هغه کار نه کېږي، په دو لاسو کې په دو لاسو باندې لمنه سیده کول، خورول یا پړګۍ جوړول یا په دو لاسو باندې خولۍ په سر کول په مانځه داخل کې. او دریم قول د علماو دا چې عمل کثیر دې ته وایي چې ته په مانځه باندې ولاړې داسې یو کار وکړي چې بهر کتونکي دا ګمان وکړي چې یاره دا کس په مانځه کې نه ده، او داسې کار درنه وشي چې کتونکي دا ګمان وکړي چې دا په مانځه کې نه ده. نو کله چې در باندې دا ګمان وکړو یقین در باندې راغی چې یاره داسې عمل د منځ کوونکي نه وي او دا ګمان وکړي چې یاره دا کار چې د کوي دا په مانځه کې داخل ولاړ نه ده، له مانځه نه بهر ده. نو په دغه صورت کې علما اکثر وایي چې دغه دریم قول د مفتابهي قول ده. په دغه صورت کې مونځ بیا فاسد دي، د سره به مونځ کوي. او که چېرته په یو لاس باندې کار وکړه یا په دو لاسو باندې کار وکړو، نه سره مونځ مکروه کېږي، د نه ځان ساتل پکار دي. ملګرو په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. تاسو هم کولی شئ چې خپلې دیني پوښتنې د ویډیو په کمنټ کې راولېږئ تر څو مفتي صاحب درته ځواب کړي. ملګرو زموږ دا پوسټونه تر نور ملګرو د ثواب په نیت شیر کوئ تر څو هر یو مسلمان د دې هر یو مسلې خبر او پوه شي. السلام علیکم.